روزګان ولس ټوله د سرحد د ځواکو سره د پاکستان د رژیم پوځ په خلاف ولاړ. د ترینکوټ ښار په مرکزي څلور لاره کې سلګونه کسان راټول سوي او د پاکستان ضد شعارونو په ورکولو سره په افغان خاوره د پاکستان پوځي رژیم وروستي بریدونه وغندل. دغه احتجاج کوونکي وایي له خاورې او وطن څخه دفاع حق دی او د افغان ځواکونو څخه خپل کلک ملاتړ اعلان کړی. موږ ټول د اسلامي امارت سره په ډډه باندې ولاړ یو او په کلکه باندې ورسره ولاړ یو. ټول په یوه ناره باندې په یوه تکبیر باندې غږ هم دا کوو چې په هر سنګر کې په یوه ناره باندې په یوه تکبیر باندې د عیار ستا شیخ امیر المؤمنین صاحب غږ وسي په یوه سلا باندې به ګرده هم ولاړ یو او غږ سره باندې وسي وځو به که به نه ځو. الحمدلله بیا هم په دغه امارت اسلامی باندې موږ دا غږ داشتیم بیا هم په هر ثانیه په موږ باندې د شپې په یو بجه باندې غږ وسي. پاکستان هست و هر جای دیگری هست میدانند که ولوس افغانستان، مردم افغانستان یکی از چیزهایی که دارن الحمدلله خاک خود را دوست دارن و میهن خود را دوست دارن و هیچ وقت ای را نمیگذارد که بیاین کسی در اینجا اشغالگری بکنن و یا تجاوز بکنن. چې ځان ته ملک وایي د دې افغانانو په سر باندې نو نن موږ دا ته د ورورۍ مشوره دا ده چې نور د افغانانو حوصله مه ازموئ، نور افغانان مه ازموئ، ځکه افغانان په قربانیو کې تجربه لري، د هغوی څخه عبرت واخله. لاریون کوونکو د پاکستان پوځي رژیم د امریکا غلام پوځ زیات کړي او زیاته یې کړل چې نړیوال بشرپال دې د پاکستان پوځ څخه د ملکي افغانانو د وینې پوښتنه وکړي. هغوی په پاکستان کې پر میشتو ګوندونو هم غږ وکړي چې د پاکستاني رژیم پوځ د اوسني غیر اصولي کړنو مخه دې ونیسي او د افغانستان سره دې د ورورولۍ لار خپله کړي. زه نن د پاکستان پر هغه مذهبي ګوندونو غږ کوم، پر مولانا فضل الرحمن باندې غږ کوم چې تاسې اویا کاله دا اعلامیه ورکړې ده چې لر او بر پښتانه دا ټول یو دي. نن پر هغه پښتنو باندې ستاسې د خوا ګزارونه کېږي، د هغه پښتنو ماشومان په شهادت رسېږي، د هغوی زنانه په شهادت رسېږي. کوم دی دغه جرأت، دغه اعلان، دغه اواز ولې نه پورته کوي؟ هغه پښتانو د خوا پر موږ باندې دغه حالات را روان دي، دا ولې د اواز نه پورته کوي چې دا ظلم دی؟ ظلم ته باید په ظلم باندې وویل سي. دغه ولسونه چې دلته راټول سوي دي دا ګرده لبیک وایي و دغه د پاکستان و جنګ ته زموږ اسلامي امارت څخه موږ دا خواهش لرو چې نه دې مایوسه کېږي وروره چې په تن کې مې یو څاڅکي وینه یې انشاءالله العزیز هغه به داسې ور نه بولو لکه یوه دانه سیب چې یو څوک خوري. د روزګان ور اخوا د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د پاکستان پوځ د وروستیو بریدونو پر وړاندې پراخ لاریونونه سوي او د افغان ځواکونو د غچ اخیستونکو بریدونو څخه ملاتړ کړی. یسم الله ولس معلومید راډیو روزګان.